ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهمو وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: د امریکا د بهرني چارو وزیر مایک پومپیو نن په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سره د افغان سولې پروسې د روان بهیر په تړاو بحث او خبرې کړې دي. د دغه خبر په اړه تر اوسه پورې جزئیات نه دي ورکړل شوي. دوهم خبر: د ولسي جرګې له لوري 10 نوماند وزیرانو ته د باور رایې ورکړل شوې. د ولسمشر غني د نوي کابینې 10 نوماند وزیرانو تېره اونۍ ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستو په موخه خپلې طرحې وړاندې کړې وې او نن ورته د یادې جرګې وکیلانو د باور رایې ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت لپاره محمد حنیف اتمر 190 د تایید، 4 استراد، 9 سپینې او 14 باطلو رایې اخیستلو سره وکړل شوی د بهرنیو چارو وزیر پاتې شي. دریم خبر: کورنیو چارو وزارت وايي پر کابل ښار 14 راکټي بریدونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان په تازه خپره کړي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې راکټي بریدونه شوي دي. هغه وایي چې دا راکټي بریدونه د هستوګنې په سیمو کې لګېدلي دي. د طارق آریان په خبره په دې بریدونو کې 10 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. څلورم خبر: هیواد کې ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه د قوس له 8 د هود تر 15 پورې رخصت اعلان شول. د لوړو زده کړو وزارت وايي د کابینې د پریکړې پر اساس د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه د روان مریض کال د قوس له 8 د کب یا هود تر 15 رخصت شول. پنځم خبر: ټاکل شوی نن د بهرني چارو وزیر حنیف اتمر په ژنیو کې د افغانستان په اړه د 2020 میلادي کال غونډه کې د ګډون په موخه سویس هیواد ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د یادې غونډې موخه افغانستان ته د راتلونکو 4 کلونو لپاره د سیاسي او مالي ملاتړ راجلبول دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبري ټولګه مو مرا سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.